نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه عبدالله ته وایي ای عبدالله د دې ټولو شانو پر تا باندې حق دی، د بدن حق ادا کوه، هغې ته نفقه ورسوه، الله تعالی پر دې نفقه تا ته ثواب درکوي. د زنانې حق ادا کوه، د هغې سره ښه زندګي تېروه، د هغې سره صحبت دی، د هغې سره تعلق دی، د هغې سره شغل دی، لیکن چې کله د هغې د حقوقو د ادا کېدو په اراده باندې وکړې پر دې ټولو الله تا ته ثواب درکوي. او د سترګو در باندې حق دی او د میلمه در باندې حق دی. نو عبدالله د دې ټولو به خیال ساتي. حضرت عبدالله رضی الله عنه چې کله بوډا بیا د دې حدیث په آخر کې د یو خبر را نقل کوي. نو ما درته ویل چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلی ورته کښېناستی نو ورته وایي عبدالله اول 3 روژې ستا دپاره کافي دي. یوه روژه الله تعالی په 10 باندې در شماري او بیا به په ټوله میاشته کې ته روژه ته بلل کېږي. چې کله د لږ نور خواهش وکړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي عبدالله ستا دپاره 15 روژې دي بس په میاشته کې. چې کله هغه نور اصرار او تمنا وکړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي ستا دپاره صوم داودي ده، در دې نور زه نور نسم در تېرېدلی، بس په میاشته کې 15 ورځې روژې دي، 15 ورځې خوراک کوه. چې کله عبدالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پر 15 ورځې باندې معاهده وکړه او موافقه وسوه او په دې ورسره راضي سو، نو د 15 ورځو زندګي روانه کړه چې په میاشته کې یوه ورځ روژه، یوه ورځ خوراک، یوه ورځ روژه، یوه ورځ خوراک. چې کله بوډاس نو باره به ډېر ارمان کاوی. ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته عزیمت 3 ورځې کښېښوې چې عبدالله 3 ورځې روژې نس او بیا یې 15 ورځې راته کښېښوې، لیکن رخصت یې ما ته د 15 ورځو راکړې. کاش ما په هغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه معاهده باندې عمل کړی وی چې ما پر ځان باندې 3 ورځې روژې راګرځولي وی یا 15 ورځې. نن زه بوډا سوم، زما په بدن کې د ډېرو روژو طاقت نسته. یو طرف ته مې د پیغمبر سره معاهده کړې ده چې د الله رسوله زه به په ورځ کې 15 ورځې روژې نسم او در مرګه پورې مې ذهن دې ته نه تیارېږي چې په دې معاهده کې مخالفت وکړم. لیکن بل طرف ته مې بدن بوډا سو، په بدن کې مې طاقت نسته، په بدن کې مې قوت نسته، نو ځکه ما ته اوس ډېرې روژې نیول ډېر تکلیف راکوي. نو بیا به د ډېر ارمان په دې پسې کوی چې کاش کې ما اوله ورځ د پیغمبر سره یا پر 3 روژو باندې یا پر 5 روژو فیصله کړې وای.